اغلا مو شو درنا بچي شي پټ کړه په کوټه نه نه وته بچیانو چې لاست راغلی وږي غریب سړی نه جام صاحب وړلم مرګ دې موږ خواران غریبانان دې چې مجبور کړو بس الله تعالی دې ورسره پوه شي دا دې ماشوم ته 2 سرپوخه ورکوي صحیح 2 سرپوخه دا هر ورځ یو وقا شو دا صحیح دا به نهار ورکوي دا به نهار شپږ سره دا به یو وقا شو ورکوي یوازې دا په نهار دی نور ټول په مړه دي صحیح ده دا د ماشوم لپاره ستا تکلیف څه مورې زما بچی تکلیف مې را دی زړه مې دا کار یې کړی مې په ځای ودرېږي د دې ځای نه نیولې د دې ځای پورې یو شی شي او دا د پښو تله مې ډېرې خوږېږي سوځي که خوږېږي تاسو هم ژوندي لري الله پاک دې ډاکټر صاحب هم ژوندی لري زما دپاره دونه منډې کوئ او هڅه وسه مو کړه خدای مو آباد لره الأيام أنها في وصال بسم الله الرحمن الرحيم ودي خكي موري خبش دا به تخوري دا دغه ماشوم شو دا شی په ختم ک ان شاء الله خکېږي ښه او څنګه موري امیرزاده کې یو کار و هغه ته به چې کار ویل کنه دا کوم همت کوم هغه به دا خبره کوله ما ته کنه نور تمه نه نو نه جړه باندې نه کېږي جړه څه کېدین اوس بیا په جړه نه موی پکار خوشالۍ زپ خپل لار خوشالۍ دام کېږي ان شاء الله دا به کار کوي ایسے دا ساری جان الله کې ته ورو دا کارو کا سبب الله خاره شي دا مشر خواغه شه دی ټول خپل کور ټول لوټ مار لږه خاص کې کله جوش خاص کې کله چاله خاص کې کله د سره خاص کې د منګل نن غړو شاله لا هم پزړونو دای پروت غم لک خمار خوشاله غم لک خمار خوشاله مله ما تاسو دغه دغه مرګره خواغل خیر به ور خطا کې ګمورو هغه دلار بلم غدای واځي نو بس ته بس جړه تاجر نشته وسغه هغه ته واز دعا پکاريږي دعا خالق وبس الله تعالی دغه دنیا ورته خکې هم نشته د داکڅنه مخ ته نیولې جوړول به هغه هم دلار اکثر به جاري بد ورځ نه خلم زپ خپل لار خوشاله دا ځان سره کرایه غم درته وکړه چې ما بله هیله نشته دی یو الله دی یو ته یې وکړه څومره کرایه جمع شوې څونه دې میاشتو کرایه ده امیرزاده چې مړ شوی ما یو وارې کرایه ورکړې یو کرایه جمع شوې هېڅ شی وکړم افغان نشته کوڅه نشته پټی نشته مینه نشته د دې خلق ته تا مکړې په دار خوشاله صافیانو نه ګیله مه کوه صافي اوس عصبي شوي خدای سکېدلې جامې شیشک سره زما خپل ځان ته نامړه ستا ښایسته جامې دي ستا خو ښایسته جامې دي شیشک سره خپل ځان نه خبر نه یې الله دې ښه کړي خپل دوا دې خوره ماشومې ته مرګ ښه کېږي انشاءالله صحیح شو راځه مورې کرایه دپاره ښه تاسو ته وایي چې
کرایه ما راکړې حق مې راکړې وخته کې زه ان شاء الله دا خرچه کوم اورې زه غم دې کوم الله مالک دی او څه خو به وکړم